چانه چې د مازدیګر مونځ قضا شو دومره نقصان شو لکه د یو سړي نه داغه مال داغه بچی داغه اولاد هر څه چې کوم دی دا لوټ کړی شو داغه بچی مړ شو داغه ټول اهل تباہ برباد شو څومره نقصان بی یا کوم کسان چې د مازدیګر مونځ قضا کوي د دې څومره نقصانات دي یا د دې ځکه خبر شوم دا ویډیو ما ډایرکټ ډاونلوډ کړ او تاسو سره شریک کوم یا ډېر زیات یو ښکلې ویډیو ده یا تاسو به توبه وباسئ کوم کسان چې هم د مازدیګر مونځ نه کوي نو هغوی به انشاءالله چې دا ویډیو وګوري نو هغوی به دا مازدیګر مونځ خامخا کوي یا دا ویډیو ما تاسو سره راوستل خو دا ویډیو تاسو مخکې نور ملګرو سره شریک کړئ چې څومره شیر کولی شئ یا دا ویډیو شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسي چې څوک هم د مازدیګر مونځ نه کوي چې دا ویډیو وګوري نو زما 100% یقین دی چې انشاءالله انسان به د مازدیګر مونځ خامخا کوي بیا دا ویډیو تاسو خامخا خپل ملګرو سره شریک کړئ چې دا ویډیو تاسو شیر کړئ واقعا دا ویډیو وګورئ دا نه توبه وباسئ د مازدیګر مونځ شروع کړئ په دې کې ستاسو څومره ثواب کیږي او دا ویډیو ډېره شیر کړئ یار راځئ تاسو دا ویډیو وګورئ تدهو صلاة العصر چانه چې د مازدیګر مونځ قضا شو فکأنما وتر اهله وماله د آخرت په لحاظ دومره نقصان شو لکه د یو سړي نه داغه مال داغه بچی داغه اولاد هر څه چې کوم دی دا لوټ کړی شو دا داغه نه داغه مال هم لوټ کړی شو داغه بچی مړ شو داغه ټول اهل تباہ برباد شو څومره نقصان بی څومره نقصان بی یو انسان نه په کلي کې غله وشي شپږ اتۀ لکه روپۍ تېوسي کالې تېوسي خلک وایي هلکه پلانکي ته ډېر لوی ښه ملګرو دا ویډیو تاسو وکتل یا ډېر زیات د عبرت یوه ویډیو وه زما چې 100% یقین دی چې دا ویډیو څوک وګوري هر کس د مازدیګر مونځ نه کوي نو انشاءالله چې د دې ویډیو نه پس به خامخا د مازدیګر مونځ کوي خو دا ویډیو چې تاسو نه څومره کېږي دا ویډیو شیر کړئ یار چې ټول مسلمانانو ته ورسي ډېر زیاته مننه د ویډیو کتلو سید جان افیشل چینل او پیج هم در سره لایک کړئ ډېر زیاته مننه